د کثرت لاندې منحني په پام کې ونیسئ. که څه هم دا د منحني په ډول باندې نه معلومیږي، خو موږ او تاسې د مساحت د پیدا کولو لپاره له دې ډول ګرافونو څخه کولی شو په اسانۍ سره تشخیص وکړو. دلته ویل شوي تر منحني لاندې د مساحت فیصدي پیدا کړئ په داسې حال کې چې د ایکس قیمت له 2 څخه لوی وي. یعنې په دې ځای کې له موږ او تاسې څخه دا قیمت غوښتل شوی چې له 2 څخه لوی یا دې خواته چې څومره مساحت دی دا باید پیدا کړو. ښه، لکه څرنګه چې مخکې هم موږ او تاسې یادونه کړې وه، په ټوله کې د کثرت تر منحني لاندې مساحت هر کله یو وي. نو راځئ چې لومړی د ثبوت لپاره موږ او تاسې همدا خبره ثبوت کړو چې په رښتیا هم یو وي دا مساحت او که نه. له دې ځای څخه پیل تر دې ځایه او تر دې ځایه پورې دا ټول مساحت پیدا کړو چې آیا دا برابر دی له یوه سره او که نه دی. دا د زوزنقې شکل یې ځان ته غوره کړ. کولی شو موږ او تاسې دا په جلا جلا برخو باندې په جلا شکلونو باندې وشي، یو مستطیل شي او بل مثلث، خو په ساده ډول به یې د زوزنقې له فورمول څخه پیدا کړو. په هغې کې مو په داسې ډول سره ویلي وو چې د دوو غیر مساوي زولو اوسط به ونیسو او له قاعدې سره به یې ضرب کړو. د دې اوږدوالی په ټوله کې په درې برخو کې چیرې 0.15 وویشو 0.15 کېږي. نو وبه لیکو چې 0.15 جمع 0.15 تقسیم په 2 تر څو پورې اوسط لاسته راوړو ضرب د دې قاعدې اوږدوالی 2 واحده دی، له 1 څخه تر 3 پورې ضرب 2. دلته به 2 له 2 سره خلاص شي 0.25 جمع 0.15 مساوي کېږي له 1 سره. نو په داسې ډول سره موږ او تاسې وکولی شوای چې همدا خبره ثبوت کړو چې د کثرت تر منحني لاندې مساحت معمولا یو وي. اوس به راشو او څه چې په پوښتنه کې له موږ او تاسې څخه غوښتل شوي وو هغه به لاسته راوړو چې هغه د له 2 څخه چې کله د ایکس قیمت لویږي په هغې صورت کې د دې مساحت فیصدي به څومره وي. دلته بیا هم موږ او تاسې دا شکل لرو، دا بیا هم یوه زوزنقه ده. که چیرې دلته په دې بل رنګ سره وښیو نو له دې ځای څخه پیل په داسې ډول تر دې ځای پورې دا مساحت غواړو لاسته راوړو. د دې زولې اوږدوالی 0.15 دی، 0.15 جمع د دې بلې 0.15 دی، دا به تقسیم پر 2 وکړو ضرب قاعده یې له دې ځای څخه تر دې ځای له 2 څخه تر 3 پورې یو ده. ښه، نو که دا لږ څه ساده کړو دا دوه که چیرې سره جمع کړو دا به شي 1.25 تقسیم پر 2 که یې له 1 سره ضرب کړو بېرته همدا څه کېږي. ښه، نو که چیرې دا تقسیم کړو دا به مساوي شي له 0.625 سره. او دلته په پوښتنه کې له موږ او تاسې څخه غوښتي وو چې باید فیصدي یې لاسته راوړو، نو دا په سلو کې ضرب کړو نو فیصدي به مساوي شي له 2.5% یا سلنه سره. را به شو او همدې ته ورته به یو بل مثال هم کار. ښه، په دې ځای کې بیا هم ویل شوي د کثرت لاندې منحني په پام کې ونیسئ. دلته موږ او تاسې بیا هم د کثرت یو ګراف لرو، البته دا هم بیا هم د زوزنقې په شکل باندې ښودل شوی دی. او دلته موږ او تاسې ته په پوښتنه کې ویل شوي دي چې تر منحني لاندې د مساحت فیصدي پیدا کړئ په داسې حال کې چې د ایکس قیمت له 3 څخه لوی واوسي. دلته که چیرې راشو او وګورو 3 له دې ځای څخه پیلېږي، له دې څخه لوی دې خواته ټول قیمتونه شاملېږي چې په داسې ډول سره تر دې ځای پورې. نو اړینه نه ده چې موږ او تاسې په دې ځای کې زیات تکلیف وګالو او دا فیصدي پیدا کړو. له مخکې مو په یاد و چې د کثرت تر منحني لاندې ټول مساحت مساوي دی له 1 سره یا له 100% سره. او دا چې دلته قیمت په پوښتنه کې ویل شوي چې د ایکس قیمت له 3 څخه لوی دی یا له دې څخه دې خواته دی، په دې معنا چې دا ټول د مساحت پکې شاملېږي. نو له دې ځای څخه کولی شو مخامخ ولیکو چې د دې د مساحت فیصدي مساوي ده له 100% سره.